پښتانه چې زمونږ رونه مسافر دي په سعودي دوبۍ او په بهر ملکونو کې مهنت مزدوري کوي نو د دغه غریبانان خو چې کوم دي نو هلته مهنت مزدوري کوي خو آیا دی به د خپلو ماشومانو تربیت څنګه کوي ځکه چې دی خو دوه دوه درې درې څلور کاله بهر وي بعضې خلک پکې لس او شل کاله هم تیر کړي نو د دې د ماشومانو تربیت به څنګه کیږي په دې باندې به انشاءالله موږ هم خبرې اترې کوو دویمه برخه به د هغې کې دا وي چې آیا مونږ به عمر له مسافري کوو مونږ به مسافري کوو زمونږ بچي به مسافري کوي که نه داسې طریقه کار کیدی شي چې دغه پښتانه ځوانان کم چې په بهر ملکونو کې مزدوري کوي داسې منصوبه بندي وکړي چې په خپل وطن کې دلته د هغې څه کار روزګار شروع شي او را روان نسل چې کم دی نو هغه بیا بهر ملکونو ته مزدورۍ له نه ځي بلکې را روان نسل ښه تعلیم وکړي ښه تربیت واخلي او هغه بیا خپل روزګارونه سنبال کی د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي